ماشوم زه بیمار وم نو ما مور ته وویل مې امي ما ته هم تکلیف دی او د پردي سړي په مخ کې به زه ګرځېدی هم نشم. مې دا مې خپل ورور دی، واړه مې لکه د بچو را لوی کړي دي. دا ورور زما په 9 نمبر دی، 8 نمبر باندې مې ورپسې بیا بل کشری ورور دی. په 9 نمبر باندې موږ 3 خویندې یو او 5 ورونه. نو اول 3 خویندې یو، بیا څلورم ورور زما دا دی په ورونو کې. نو په نمبر په حساب دا په 9 نمبر راځي. 19-20 کاله به د عمر وي. آی ډي کارډ یې هم جوړ کړی دی او ښه پوی دی، ښه هوښیار دی. لکه ورکوټ یې ما را لوی کو، لکه د بچو مې د خدمت عزت کولو، خیال مې ساتلو. د زوی اواز به مې پې کولو چې زویه راشه دا کار داسې وکړه، زویه داسې وکړه، هغسې وکړه. نو زما خاوند جاوید فضا چې کله لندن ته لاړو، هغه هم زمونږ او د ماشومانو دپاره مسافر شو لاړو. تاسو خو به کتل چې هغه به لندن نه به لایف هم راتلو کله کله. نو ما دی راوستو، زه بیماره وم. مور ته مې وویل، نو هغې ویل چې او پردي خلک نه، دا خپل ورور در سره ښه دی. چې دی مې راوستو نو زه به ریکارډینګ لتلم او ما ته به پته نه وه. ده به زما د ماشومانو سره د 1.5 کال نه دی لګیا دی دا نمک حرامه زما د وړو وړو ماشومانو سره. نو زه به چې رالم زما ماشومانو به خېټه نیولې به وي، دا خېټه مې خوږېږي، ډېر تکلیف دی راته. نو دا 1.5 کال نه زیاتو شو، 2 کاله تقریبا. او داسې چې ما زه خپل ماشومان د معدې ډاکټر باندې ګرځوم. په ډبګري ګارډن کې کینی ډاکټر کبیر صاحب د معدې سپیشلیسټ دی. د دې خبرې هغه هم ګواه دی چې دا 1.5 کال 2 کاله ما خپل ماشومان هغې له بوتلې دي. کله به یې ورته الټراساونډ کوو، کله به یې ورته د ګیس دپاره دوایي لیکله چې د دې معده کې ګیس دی. بیا به ډاکټرانو وی چې دوی دا بهرني دا چپس ماشومان دی سپایسي تراخه چپس خوري، نو دې په وجه د ماشومانو خېټه کې معده باندې هغه بوج جوړېږي او ګیس جوړېږي، هغې په وجه ورته تکلیف وي. ما ته څه پته وه چې دا نمک حرام زما بچو سره داسې زیاتې کوي. او هغه برما والا ماشومان چې کم قتل شوي وو، سوځېدلي وو، نو په یوټیوب کې بیا ورته هغه ماشومانو ویډیوز راوستل او هغه به ورته ښودل چې دې ماشومانو ته وګوره، داسې به دې سوځوم او داسې به دې حلالوم که تا مور ته حلوې یا دې پلار ته حلوې. نو زه به چې کله کیسټ له ریکارډینګ لتلم پېښور ته، نو زما د مشرۍ لور به جړل او رپېده به. نو د دې نمک حرام ورور په مخ کې به مې راته وی چې امي تاسو چې ریکارډینګ له ځئ نو ما ځان سره بوځئ. نو زما به دا خیال ما به وي زه کېدی شي د دې لور مې د فن سره شوق وي، نو زه به ورته غوسه م شوم او دې نمک حرام ورور ته به مې ته د دې څنګه مامای مې یو ګزار م وله ورکه، غوسه شه ورته مې د ماما مثال خو د مور او پلار یې، مې ته دوی ته دونه تربیت نه ورکوې چې دا مور دې نه غواړي چې دا فن تاسو وکړئ. زما دا سوچ و چې زما د دې لور سکول سره شوق نشته او د فن سره شوق دی، او ما ته بار بار وایي چې امي ما ځان سره ریکارډینګ له بوځه. او منځ کې زما لور به داسې یارېدله که د هغې به دا مطلب و چې اوس به امي لاړه شي او ماما به بیا مونږ سره زیاتې کوي. هغه پینټ کې چې کم بیلټ اچوي لکه د سپي والا پټې جوړې کړې وې د هغه بیلټ، او په مرۍ کې به ورته لکه د سپو پټې اچولې زما ماشومانو ته. داسې تکلیف سره داسې وال به یې وله ورکول. زما په بچو ډېر تکلیفونه تېر کړي دي. نو زه په خپله دا غواړم چې دا دته داسې د ضلالت مرګ راشي چې کم ظلمونه او تکلیفونه د زما په وړو وړو ماشومانو تېر کړي دي چې دته پته ولګي چې او د غلطې انجام غلط وي. او کتونکو ما نه غوښتل چې زما بچی په سکرین راشي، خو د حالات داسې راغلل چې زه مجبورن ما تاسو ته خپل ماشومان هم وښودل. اوس خو زما ماشومان په سکول کې دي، او چې کله زما لور مینا فضا دی راشي د سکول نه، نو زه به تاسو ته خپل تربیت هم وښیم چې هغه د قرآن پاک سورتونه څونه ښایسته انداز سره وایي، څونه په ښایسته اواز کې وایي، هغه به هم زه تاسو ته وښیم انشاءالله. زما د بچو تربیت څنګه دی، ما خو زیات ټایم خپلو بچو له ورکړی دی. د خپلو بچو خدمت هم زه پخپله کوم. هغومره تکلیف ورچوم څومره چې هغه برداشت کولی شي. نو زه دا منم چې الله به په ما کې دا همت کتلی وي او زه به د دې قابله ګڼلی یم. دا کم تکلیف چې الله په ما راواچولو او کم امتحان کې یم د الله زه، نو زه بیا هم د الله نه ناشکره نه یم. د الله نه په هر حال کې شکر ویستل پکار دی.
او جی او هغه نیولی شوی دی، پرون جیل ته هم لاړو، پرون یې جیل ته ولېږلو، پرون یې پیشي زما ساه بندېده، بیا به راته اکسیجن لګولو، بي پي به مې ډېره زیاته ډاون کېده. نو په لومبۍ ورځ چې دا کله بیا ما خپلې مور ته فون وکړو، هغې وی چې ته راشه ما ته په قرآن پاک کې چې ډي ان اے ټیسټ مقصد دا نه وي، خو زه یم هغې به کېږي نور، خو باقي نور ټیسټونه هم د مجرم هم راغلل، د ماشومانو هم راغلل، هغه ټول پازیټیو و.